बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 1 हरूफ मुफरदात। دا مونږ شروع کړي وو حروف مفردات، او مونږ د دې حروف مفرداتو وجه ویلې وه چې دې ته حروف مفردات ولې وایي، او دارنګې حروف هجا ورته ویل کېږي، دا ورته ولې وایي، او په هغې کې بیا مونږ د دې ټول ترتیبونه او هغه ټول هر څه مو بیان کړو په اول درس کې. نن دویم درس کې مونږ به حروف زده کوو، او په هغې کې مونږ میم حرف هم یاد کړو، د هغې اواز، د هغې شکل، او دارنګې د هغې نوم، او بیا د هغه مثالونو سره چې د دې په دې مثالونو کې کم کم ځای کې میم نشاندهي کېږي، اواز یې څنګه دی. نن به انشاءالله ورپسې مخې ته نور حروفو دا بیانو چې مونږ ویلو چې د میم نه شروع کېږي، نو میم، میم، بیا ورپسې با، واو، دا درې واړه دي، بیا ورپسې په لمبر کې فا، دا به وایو. نو نن مونږه د با خبره کوو، د دې به مونږه حرف با، حرف با، د دې لپاره به مونږ ټایبل جوړو، کالم به جوړو، پای کې به مونږ د دې حرف نشاندهي، د دې پہچان به مونږ کوو. نو ګورو ته مونږ به دغه شان طریقې سره کر خرا کاږو، وبه لیکو شکل، او بیا به ولیکو نوم، بیا به ولیکو آواز. صحیح شو؟ اوس د دې با، با د دې شکلونه څنګه راځي؟ نو د دې مختلف شکلونه راځي. هغه شکلونه یو پکې پوره شکل نه دی چې دا دی، داسې شو، د دې شکل داسې شو. صحیح شو؟ اوس د دې شکل کې کو فرض که مونږ ته دا ټکي روان کړو، دا نقطه، نو بیا به څه ویلې کېږي؟ اسم نه ویلې کېږي، دا بیا څه نه دي، پوهېږئ؟ دا بیا اسم نه دي، خو که مونږ ته ټکي وکړو لاندې، مونږ ته پوره ښه مزېدار ټکي وکړو، نو دا به ویلې کېږي با. د دې نه به پته لګي چې دا با ده، دا یو شکل د دې راځي. بل شکل د دې راځي داسې با، دم بای، قرآن کې دا استعمالیږي، دا په اول کې راځي، بل په مینس کې راځي، مینس کې داسې راځي، مینس کې داسې راځي، او په آخر کې راځي داسې لګېدلي، آخر کې راځي. د مختلف شکلونو سره د با استعمالیږي. بیا د دې نوم څه دی؟ نوم د دې دا دی، د دې با لپاسې با الف لیکلي، یعنی دې ته که ته اواز کوې نو په با، په دې باندې به اواز کوې، با الف، نو د دې نوم به مونږ ولیکو با، داسې. او د دې اواز به څنګه وي؟ زبر زیر پیش کې راشي، با زبر با، با زیر بی، بو، بن، 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 دغه طریقې سره د دې اواز به راځي با، با، بی، بو. نه به جټکه ورکوې چې با، بی، بو، جټکه به هم نه ورکوې، نه به یې راکاږې چې با، بیا به ترې هغه نوم جوړېږي خو اواز به یې نه وي، او نه به یې مجهول وي چې په زبر کې مجهول نه ویلې کېږي، خو په زیر کې راکاږې به هم نه چې بي، او نه به جټکه ورکوې چې بې، او نه به مجهول وي چې بې، بې نه بي، با، بي، بو، بو هم غلطي، بو هم غلطي، بو، بو دا هم غلطي. نو معنا اواز به د دې ته صحیح جوړه تلفظ ښه نرم د شونډو نه دا ښه نرم ځای کې ادا کېږي، ښکلي مزېدار. اوس د دې
دا شکلونه مختلف طریقې سره استعمالیږي. مونږ به د مثالونو سره د وضاحت وکړو. لکه دا مکمل شکل استعمالیږي، نو ګوره وتا دا شکل استعمالیږي لکه بابن، بابن، بابن. دغه دا بون چې دی دا هغه با شو، هغه شو. او دریم نمبر شکل چې دا په سر کې استعمالیږي، په سر کې استعمالیږي. دا غي مثال لکه په سر کې بالغا، بالغا دا یو با، بالغا دا استعمال شو. سر کې 10 طریقې سره استعمالیږي. په میز کې استعمالیږي دا یو چې دوه طرف سره لګېدلی لکه عباسا، د دې کې دا ده عباسا، د سین سره لګ دایره نه خدا سین نه لگا خو عباسا. دا مختلفو شکلونو کې دا رنګ دا بلا چې اخر کې کوم استعمالیږي لکه مثال وقابا، وقابا. دې طریقې سره د با استعمال کیږي. نو دا د مختلف شکلونه شو. دا به مونږ ته په قرآن کې استعمالیږي. دا غینه مونږ د دې پہچان کو او په دغه طریقې سره به आवाज کو او چې استعمالیږي نو په دې आवाज کې به استعمالو. کو ارزه کې دا با راشي، په اول کې راشي، مینس کې راشي، په اخر کې راشي. په دې طریقې سره مونږ د دې ادایګي کو. دا یو جګم من حرف شو. ورپسې بل حرف واو دی، کپڑا را کړه واو دی نو را کړه. دی بس واو دی، واو ته ګوره حرف واو دا طریقې سره. اوس د دې شکل، د دې نوم، د دې आवाज ایله باندې یو کالم جوړ کا. شکل بیا نوم بیا आवाज. نو شکل نه دی هم دغه طریقې سره راځي. دی قاعده ته تاسو وګورئ، دیکھئ واو دغه طریقې سره راځي. بیا د دې لپاره واو الف مد او بیا واو. دا د نوم دی واو. دا څه په دې نوم سره دې ته आवाज کیږي واو چې دا واو دی. او بیا د دې आवाज هغه بیا وایو چې څه طریقې سره کیږي. نو مې کدا شکل دې طریقې سره راځي. صحیح شو. بیا نوم د دې واو او आवाज د دې وا وا وی وو ون وین ون. د دې आवाज په دې طریقې سره راځي. پوهیږئ نو دغه आवाज شو. اوس د دې دا شکلونه څنګه راځي؟ نو واو یا ساته چې همیشه هم دغه یو شکل کې استعمالیږي. لکه دا غي مثالونه مو ورکو. لکه ګوره و را قل دې کې اول کې استعمال شو. لفظ کې کلمه کې اول کې راغی و را قل نو و په دې کې دا دی و دارنګه فوهبا فوهبا لیکن مینس کې راغی اب کا شکل لے. فاخر کې راځي فهو اخر کې راځي. نو معنا دا ده په مینس کې د کلمې راځي، کو په اول کې راځي، کو په اخر کې راځي. په دغه یو شکل بدا استعماليږي، دغه واو شکل بدلیږي نه. نو دا واو شو چې دا شکل شو، دا نوم شو او دا आवाज شو. زبر زیر پیش پیولږي او ماته واستوي چې आवाज سره بدا مونږ ادایګي د دې کو و د خپل مخرج نه بیا ادا کیږي خپل طریقې سره. دغه
نن مونږ دا دوه حروف وی چې یو با شو با دویم واو او دینه مخکې میمو بیا به ان شاء الله مخکې ته نور حروف وایو